عجزي دې ته نه وایي چې داسې کپړې دی چولی چې د هغې نه ککر یې جوړ شوی دی د خولو د لاسه او څوک دې سره خوا کې کېناستی نه شي او د غاښونو دې رنګ بدل شوی دی او ته زه عجزي کوم دا کم عجزي ده دا خو عجزي نه دی دا ځان شرمول دي او څومره چې انسان صفایي الله ته محبوبي او د خلکو ته محبوبي ولې تاسو نه دي لیدلي چې خلک په خپلو بیټکونو کې صفت ته هغه چا کوي چې کوم سړی صفایي یاره وایي ماشاءالله ډېر صفا سړی دی په طهارت باندې سړی دروند ښکاري ښځې ته به درونې بچو ته به درونې ملګرو ته به درونې عامو خلکو ته به درونې اوس د خولې نه بدبو روانه زیړ غاښونه او دا به بد حال کپړې اول خو دې ښځې ته دا سړی ښه نه ښکاري اگر که هغه څه ویلی نه چې زنانه د کمزورې دي بچي هغه هم دې طرف ته توجه لاړ شي زموږ دا پلار زموږ دا مور دا په څه بد حال باندې دي رور خور ملګري نو شریعت ډېر په اهتمام سره دا خبره موږ ته کړې ده چې مسواک استعمالولی چې د خولې دې صفایي چا سره دې ملاقات کېږي چې بدبو یې ترې روانه او بعضو خلکو سره سړی داسې میلاو شي هر انسان باندې به دا دغه راغلي چې یعنې خبرې کوي سړی ورته خوا کې ودرېدی نه شي او دا کوشش به ته کوي چې یا الله اوس د ده نه لرې شوې د ده نه چېرته پناه شوې دومره بدبین د هغه نه ځي نو سړی سوچ کوي چې کور کې به د ده دا ښځه د ده دا مور پلار د ده دا بچي دا به دې سره څنګه وخت تېروي جواب کې تا ته وایي دا غریبي ده او کیدی شي جواب کې تا ته دا وایي چې ستا دا خبرې د مستۍ دي دا د مستۍ خبرې نه دي دا د دین او د شریعت خبرې دي ځان پاک ساتلو کې کومه مستي ده او کومه داسې خرچه ته وکړه چې اوس یو سړی ځي نسوار او سګرټ ځان له په پیسو باندې علي دا هېڅ خبره نه ده حالانکې تباهي د بدن د مال د دین د هر څه کوي د خولې د بین ترې روان خو که ده ته دې ووایي چې یاره ته داسې کار کوه چې کپړې صفایي زه وایي زړه دې روغ دی تا ته جواب کې دا وایي ستا زړه روغ دی نو اوس د صابون د چکۍ او د اوبه په دې څه خرچه راځي چې دا هم ته نه استعمالوي نو او دا ګورې عجزي نه ده که څوک دا اوس ووایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عجزي خوښه او ځکه زه به بد حال ګرځم عجزي څه ته وایي اول ځان په دې پوه وکړه عجزي دې ته نه وایي چې ته څښا په څښا ګرځه عجزي دې ته وایي چې څه دله الله درکړي په هغې راځي او تکبر نه کوي او خلکو ته په سپک نظر نه ګوري دې ته عجزي وایي عجزي دې ته نه وایي چې داسې کپړې دی چولی چې د هغې نه ککر یې جوړ شوی دی د خولو د لاسه او څوک دې سره خوا کې کېناستی نه شي او د غاښونو دې رنګ بدل شوی دی او ته زه عجزي کوم دا کم عجزي ده دا خو عجزي نه دی دا ځان شرمول دي دې ته وایي ځان شرمول دې ته عجزي نه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم عجز و داسې عجز و په ویښتو کې به هغه ته ویښتو کې کپړې او بدن پرېږده په ویښتو کې عایشه رضی الله عنها وایي ما به هغه ته خوشبو لګوله او په کومه لار باندې چې به تیر به شو لاړ او چا به کتو ګرځېدو پسې نو په دې لار چې به تیر شو د خوشبو به ولګېده نو پته به ولګېد چې په دې لار باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تللی او چې کله به یو وفد د بهر نه راغی میلمانه به رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاص چوغه و هغه به یې واچوله پټکی به برابر کړو ویښته به یې برابر کړو ګیره به یې منګز کړه خوشبو به یې ولګوله په دې سره سړی ښایسته ښکاري د ټولو نه اول دا چې ته به الله ته محبوب شي د الله به خوښ ان الله يحب التوابین ويحب المطهرین د الله پاک خلق خوښ د الله پاک خلق هغه خوښي